الله وی وجعل فيها رواسي ډېرې نه اوږدوم طالبانو کنې دومره خوندورې خبرې دي نن که نه ټولې غر څنګه پیدا سوی طالبانو یو خو الله وی غرونه الله عز وجل راوړل دا قرآن وی طالبانو غرونه راوړل په مځکه یې کېښودل خو طالبانو یو ټکي تم ټول عمر هغه اوسېږه کله کله ملیان وی بس راوړل دي تا کار نسته پکې نه الله چې شی راوړي طالبانو اسباب دنیا ده بې سببه شی نه راوړي الله ښځې بچی وزېږه او لکه مې که لالو لکه مې که واده یې کړی نه لکه مې که بس رایوړ بزرګي د ما کوه داسې اسباب دنیا ده که نه زه دلته ناست ما دی ویلې ښه څنګه چل سو چې ناست ولي بس خپله ډوډۍ راننوتله را روانه وه او د ما خولې ته راغله روزه مې پرې ماته کړه دا اسباب دنیا ده دا که نه طالبان زه منم چې طالبانو خارق العادت کارونه کله کېږي زه د دې انکار نه کوم خو د الله عادت دا د طالبانو اسبابو نه کار اخلي غرونه څنګه مځکه کې پیدا سول نو طالبانو امام رازي یو کتاب جوړ کړی المباحث المشرقیه په نامه باندې ما سره نشته طالبانو الله دې راته پیدا کړي د ده یو کتاب دا المطالب العالیه مکې مکرمې کې مې طالبانو واخیست مکې مکرمې کې کتابخانې ته ورغلم څادر مې سر نه تاو کړي کتاب مې واخیست یو حاجي صاحب را سره تللی نو دوی خپل منځ کې غږېدل وی دا کتاب مونږ سره ډېر وخت تېر که په دې کتابخانه کې چا نه اخیست او داسې ورته ویلې زه لرې ولاړو ما مطالعه کوله نور کتابونه مې کتل وی د افغانان رجال دي که دا سخت کتاب د دوی واخیسته وی پیژاندم چې افغانۍ ده نو دومره ښه کتاب د طالبانو 9 جلدونو کې د بل کتاب د امام رازي خو دا المباحث المشرقیه نه لرم الله به پیدا کی غر څنګه را پیدا سو دې کې دوه خبرې دي یو دا ده غر الله داسې پیدا که دا مځکه څه وه طالبانو مځکه دا ټول ورونه ول خاورې وې بیا دا خاوره په اوبو لمده سوله او بیا دا د مځکې ډېر حرارت چې لاندې ما درته ویلي اور ده هغه حرارتونو د وجې نه طالبانو غرونه تاسې ګورئ طالبانو داسې باندې وګورئ د غرو ته داسې وګورئ طالبانو لکه یو وخت کې چې دا د اور غونډۍ وي تاسې اوس کله کله اتش پیشانونه لیدلي هغه اتش پیشان اور چې ګل سي که نه دودونه ترخیزي داسې ښکارېږي دي که نه نو دا داسې وایي طالبانو دوی دا ډېرو سختو ورونو دا خټې او دا خاورې دا ټولې طالبانو مخکې خاورې ولې دا سخت ور د مځکې دا څوک وګرځول ځکه په مځکه کې نور پټرول ډیزل و هغه شیان چې ور اخلي هغې سره چې دا خاورم سي نو هغه ډېر تیز حرارت لري دی دا خاورې نه کنګل څوک جوړ کړل ډبرې جوړې کړلې دا ډبرې چې جوړې کړلې بیا دې کې دوه علت را پیدا سو دوه خبرې کوي یا په مځکه کې یوه لویه اتش پیشاني کائناتي پیښه منځته راغله چې دوی ورته علما د جیولوجستان کائناتي پیښه عبارت له دې نه بلي داسې یو غټ انفجار د مځکې په منځ کې وسو چې د مځکې انفجار وکړه د ساحو د مځکې انفجار وکړه چې انفجار یې وکړه نو دا غرونه خو غټې غټې تیږې وې دا یې داسې وارې کړلې دا یې چې وارې کړلې طالبانو دلته منځ کې خاورې مې ټولې خو هغه نه وګرځېدلی که نه نو دا غرونه یې وار کړل داسې نو چې وار یې کړل د اتش پیشاني کائناتي پیښې نو دا غرونه جګ جګ ودرېدل خو بیا هم دومره جګ نه ول لکه دا اوس چې دومره جګ دي بیا په دې مځکه په میلیونونو کاله تیر دي په دې باندې چې باران خاورې چې دي هغه کته راوړي یې کته شیلې کنې مخکې دومره غټې شیلې وې کته چې دا اتش پیشاني پیښه وسوله طالبانو کته څوک ولې شیلې ولې بیخي تر حد نه ډېرې بیا بارانونه چې راتلله شیلې کرا ډکېدلې نو تاسې اوس رښتیا وي طالبانو چې فکر وکړي غرونو ته نو صرف هغه ډبرې پاتې دي تیږې کال په کال باندې سیلابونه راوړي دا یوه علت ده چې دلته امام رازي رحمه الله وي امام شهاب الدین آلوسی تر نه نقل کوي یوه خبر دویمه خبر دا د طالبانو دا سیم کېدلی سي
چې ولې غرونه منځته راغلل. نو علت خو یې دا ده چې هغه ډېر حرارت خاوره په چا بدله کړله؟ په ډبره او تیږه باندې بدله کړه. چې بدله یې کړه طالبانو، د دنیا مخکې ټوله اوبه وله، مغموره بالماء وله. بیا طالبانو چې دا ساحې وچې سولې، نو کرا کرا د بارانونه چې کېدل، نو د هغه مځکې چې وي بعضې ساحې کلک کمرونه جوړ سوي ول، بعضې خاورې هغه نه ولې. لکه مثلا تاسې فرض کوئ دا ځای اوس راواخلئ یا همدا جومات راواخلئ، دلته چې هغه حرارت هغه تیږې څوک وګرځولې، خاورې ډبرې وګرځولې، نو چې بارانونه پې باندې کېدل نو کته مځکې بعضې ټیټې وې، جګې ټیټې پکې ولې، نو هغه چې بارانونه کېدل نو د بارانونو هغه خاورې ترنه وړلې شیلو ته کته جیونو ته غرونه همداسې جګ پاتې سول. دا دویم علت ده. تاسې د ما په خبر پوه شولئ؟ او یوه خبر دلته دا کوي چې ولې بیا په غرونو کې رګونه سته. تاسې که فکر وکئ غرونو کې بعضې وخت رګ وي، داسې یو رګ وي طالبانو که نه ټوله ډبره وي، یو رګ د خاورې پکې وي، نو د خاورې ډبره د خاورې رګ له کومه سو؟ ولې چې دا ډبره څوک ګرځېدلې وله؟ دا ټول غر چې خاوره وله او ټوله څوک ګرځېدلې وه؟ ډبره ګرځېدلې ده، دا یو رګ ولې ډبره نه ده ګرځېدلی؟ نو دوی څو علتونه وایي. یو علت خو دا ده طالبانو، کیدی سي په دې خاورو کې فرق وي. بعضې داسې خاورې وي چې هغه په مقدار باندې ډبره ګرځېږي، په معلوم مقدار. بعضې داسې ډبرې وي چې هغه په معلوم مقدار باندې څوک نه ګرځېږي، ډبره نه ګرځېږي. نو کیدی سي د خاورو کې دا فرق وي. یو دویم علت دا د طالبانو، دا هم ډېره ښه خبر ده. دی وایي داسې چل دې سوی وي، وایي دا خټه څه د طالبانو نرمه خټه، دا څوک کېدلی سي دا استطاعت و قوت د دې سته چې اور ډېر کې پسې دا لاسجه خټه څوک ګرځېږي، تیږه باندې بدلیږي. او کومه هغه چې وي څه ورته وایي، کومه ډبره چې یو لږ پخه سوي وي، لږ پخه سوي وي، خاوره تیږه ګرځېدلې وي، هغه چې بیا ورته کېږدي نو هغه ریزیږي او هغه لاسجه خټه هغه په چا باندې بدلیږي. خبر مو پوی کوم. دی وایي داسې مثال لري، خټه راواخله بټۍ کې کېږده، خټه نه خښته جوړه که بټۍ کې کېږده، په چا بدلیږي؟ په ډبره به خو همدا خښته چې ډېر اور تیز کې ډبره کېږي. که تاسې فکر کړي بعضې خښتې چې بټیو ته ورغلي خښتې داسې زړه غوندې کړي وي که نه، هغه چرکونجه یو شی کې راغلي هغه ډبره ګرځېدلې ده. ګوره صحیح ده که نه؟ خاوره وه که نه څوک وګرځېده؟ ډبره وګرځېدله. او که چېرته یوه خښته چې اوبو کې ډېر وخت پاتې سي، خښته چې اوبو کې ډېر وخت پاتې سي او دغه خښته هم چېرته ویسې، بټۍ ته ویسې، دې نه څوک جوړېږي؟ خاوره ریزیږي، خاورې تر جوړېږي. تاسې ما په خبر پوی نه سوله یا چې خټې نه خښته جوړه کې بټۍ کې کېږدې او یوه خښته پخه سوي اوبو کې ریښي چې ډېر وخت یې اوبو کې تیر کړي، اوس یې بېرته چاته راوړه، بیا چې دم په بټۍ کې کېږدې، یوې نه څوک جوړېږي؟ دا بلې نه څوک جوړېږي؟ خاوره تر جوړېږي. نو دی وایي امام فخر الدین رازي وي د غرونو کې چې کله رګ وي، هغه خاورین رګ وي، علت دا ده چې دغه خاورین رګ پوخ سوی یو وخت کې د دې طبیعت دا و چې په یو بل مقدار اور باندې باید دا پوخ سي، دا پوخ سوی و، نوره خاوره هغه نه وه پخه سوې. بل وخت کې بیا داسې پیښه سوې ده چې همدغه ځای ټول لوند سوی ده، لوندوالی پیدا کړی، بیا د اور د ټولې خاورې ته متوجه سوی ده. نو چې د ټولې خاورې ته مخکې چې کومه خاوره وه دې کې یو رګ پوخ سوی و، دغه پوخ سوی رګ خپل مقدار باندې اور سوځلې وله، پخه سوې وه، نوره خاوره خپل مقدار سره نه وه غسوې. کله چې دا ورې اور راغی خو لمده سوې وه، ټول لوند سوی دا غر، دا ورې چې کومه لمده سوې وله، دا خاوره لمده سوې وله، نو
هغه اور چې ورته راغی هغه خاورې نه یې څوک جوړ کړ تیږه جوړه کړله دا رک چې پاتې سو دا په خسۍ وله دا بیا لمده سوله بیرته په چا باندې خو خیر د طالبانو زه پوهیږم چې کیدلی سي پوره مو عقل نه اخلي خو خبره دا ده چې دا د علم د جیالوجۍ بحث ده د غرونو د مځکې د جوړښت په اړه باندې چې بحث کوي دا د جیالوجۍ د علماو دا ځان ته علم ده نو په اول وار خو نه پوهیږي سړی ورباندې د هلته تاسې به د دې علومو په حقیقت باندې پوه سئ چې خیر د دومره ډېر وخت مو نحوه کې تیر کړ یو میاس خو یو ملا ته ورسئ یو جیالولیست ته ورسئ د دې په اړه د جوړښت د دې شیانو پوښتنه ترې وکئ څومره خوند به وکړي طالبانو په قرآن به بیا تاسې پوهیږئ ځکه قرآن کې خو یو علم نه ده که نه دا یو بیا هغه راغلی څه ورته امام شهاب الدین آلوسی رحمه الله وی د دې خبرې کړي دي بیا وی دا اصل کې پایل مختار کړي دي دا امام رازی چې دا کومې خبرې کړي او مباحث المشرقیه کې نو دا اسباب دي خدای وی نه توکل په خدای الله جوړي کړي دي بس الله بې سببه جوړ کړي دي دا غرونه بې سببه جوړ کړي او دا خاورې بې سببه هغه ګرځولې ده ډبره ګرځولې ده په دې یو بحث کړی د روح المانی اوږد بحث یې کړی طالبانو خو خیر طالبانو ښه خبر هم دا ده دا کومه خبر چې د جیالوجي علما کوي او امام رازي نقل کړی دا طالبانو زه یې بالکل منم که تاسې منئ وی منئ که نه الله دې نه در باندې مني خو ګورئ نن په روح المانی کې راځي وایي صوفیانو کې چې ښه علما صوفیان وي رد به نه پې کوي ځکه د هغه په خبره ته نه یې پوه سوی نو چې تم د جیالوجۍ د علماو په خبر پوه نسې مخکې له مخکې رد مه کوه یو د جیالوجۍ علم ته ورسه چې هغوی څه وایي په هدف ځان پوه که پس له هغه نه که قرآن سره ټکر رد یې که ټکر نه و بیا یې وکړه دا دنیا د اسبابو دنیا خبر پوه شولئ یوه